वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलकन व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा शहरुन अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार ये बहरे लुत्फ़ी ऊ अबरे बहारे को नतखारो समंदा आबदारी ज़िकानी जूद ऊ बादे ख़ज़ाने को नत परशी ज़मींदा दुरपेशाने इलाही गुंजाये उम्मीद बुख्शाये गुले अज़रूज़ये जावीद बिन माए बखंदन अज़लबी अन गुंजबागम वज़िन गुल अतर परवर कुन दिमागम बिया जामीर हाकुन शर्म सारी जिसापो दुर्द पीशारन चिदारी ताल अल्लाहु ज़िही क़य्यूम दाना तवाना ईदिही हरना तुआना दुरूद शरीफ बुजुर्गवारी किराम रमज़ान मुबारक पैगम्बर अलैहिस्सलाम मुबारक फरमाई थी शददी रमज़ान मुबारक दरी अशरी दरी अशरी मना लसलसो शपीतरे करती नबी अलैहिस्सलाम फरमाई अव्वल अशर चदा दा रहमत तुखदे लने कानु दपारा द मुसलमानानु दपारा दा अव्वल अशरा दा म्याश्ते चदा रमज़ान दा रहमत लेकिन मत बलरे
دا اول عشره چې دی رحمت دی، لیکن د بعضو کسان دپاره قهر الله دی. د بعضو کسانو دپاره رحمت الله نه دی، غضب الله دی. د مکی په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته. ولې خر به عجزي نشي په طواف. یو سړي حج د بیت الله وکړو، لیکن د ده نور معامله خرابه ده، نو دا حج نه کېږي. چې دلته کسان موږ په سترګو وینو. دا اول عشر رسول الله وایي د کامل انسان دپاره رحمت دی، او زه قسم خورم چې د هغوی دپاره قهر الله دی، تباه دی. دا رمضان ولا لوی غضب د خدای دی. ختم د قرآن عظیم په تراویحو کې نشي کولی. د هغې نه وروستو تراویح نشي کولی. نو دا څه رمضان دی؟ مونږ یو ختم د قرآن عظیم خلاص کړو، تراویح چې وکړو، دویم په نفلونو کې شروع کړي دي. ځکه چې دا هلکان زه پته ورکوم، بس په هر رکعت کې یو پو وي. دا اوږد رکعت خدای ته ډېر اوچت دی. 2 رکعته مونځ دې وکړو په اوږدو سورتونو. 2 رکعته مونځ د شپې د 0 رکعاتو مونځ د شپې نه پورته دی د الله په جناب کې. د رسول الله نه تپوس شوې ای الصلاة افضلو. د خدای پیغمبره په منځونو کې کوم منځ ډېر اوچت دی؟ نو نبی علیہ السلام ته جواب ورکوي طول القنوت، لوی قرت پکې ویل. نو بس 2 سپارې په 8 رکعاتو کې وایو. هغې کې ډېر کسان ولاړ دي، د خدای بندګان شته. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې دا بعضې کسانو د پر رمضان تباهي شوه. بیت الله مبارک واقعي ده چې مونځ پکې په 1 لاک دی. دلته په خپل کلي کې 4 کنجه دنیا کې سوا د بیت الله نه چې ته 4.5 کاله مونځ وکړې، نو د بیت الله مبارک د یو مانځه ثواب به وګټې 100 کاله کې. لیکن د دې د امان نه ده چې بیت الله کې هم موږ په 100 زرګونو مونځونه کړي. د دې د معنا خو نه دی چې ګنې بیا به نه کې، نه بس دا به بیا به هم کې. نه د بیت الله خو د بیت الله بې ادبي م چې ده، نو د سړي نه ایمان لي. دا رمضان چې دی د خلکو ایمان ټنګوي، چې دی انسان نارینه او زنانه کې څومره ایمان دی، هغه ولا بالکل باقاعده تلي.
ابو هريره صاحب رسول الله مبارک ته راغی وی ته خدای پیغمبره ما ته داسې عمل وښیه چې زه په جنت ته لاړ شم. رسول الله ورته ګوتې ونیولې، ګوتو ته ګوره، افشوا السلام واطعموا الطعام وصل الارحام وصل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. ابو هريره صاحب شیخ الحدیث ته صحابه هغه وی چې ما رسول الله ته وی چې حضرت ما ته داسې عمل وښیه چې زه په جنت ته لاړ شم او د اور نه بچ شم. نبي علیه السلام ورته وی څلور ټکي ورته ښودلي دي چې جنت ته به ځې اور به نه وي. افشوا السلام یو پنوی مسلمان سلام وایا که پیجنی که نه پیجنی. دا سلام چې ته وې په دې سره به رذیله د تکبر لاړ شي. کم انسان چې سلام اچوي سلام چې اچوي نو معلومه شوه چې د کې تکبر نشته. که مشر دی او که کشر دی او که هر څوک چې دی سلام پې کوي د تورو سمندر خان مولوي شیخ واقعي د سمندرو نری سړی او د خانخیلو د قبیلې نه نو دغه ټول خانان ځان ته پاتې شوي وه. ناغه نه به سلام کې څوک وړاندې کېدی نه شو، بس بالکل هغه به سلام کې په تاڼ باندې کېده. دغه ځای کې یو داسې لار ده، بیا دا لار داسې تللې ده، هلته کې ملګري صلاح کړې وه چې نن به پې په سلام موږ وړاندې کېږو. دوی دې خوا ناست دي، په دې کې مولوي صاحب راښکاره شو نو دوی چې څوک سلام کوو نو هغه وعلیکم مې ورسره ویلي روان دي شته. بس هغوی وی چې یاره بس دا چې دی که نه بس د ده نه څوک نشي وړاندې کوي. سلام چې دی دا د اسلام لوی علامه ده. سلام به کوئ، غرور به نه کوئ، تکبر به نه کوئ. مولوي صاحب مبارک چې دی زما استاد و، هغه وخت کې خو زه کشر وم، خاصې تبرکن ماته حسامي شروع کړي. هغه وخت کې د هغه خبرې ډېرې سختې جوړې وي. عالم چې څومره زړېږي نو علم به ځوانېږي او بل مخ به نه خرابېږي، د هلکانو په شان به دا علم ځان له یو مقام دی. دویمه درجه ده په پیغمبرۍ پورې، دا پیران وغیره ورته نشي رسېدی، که ځان مړ کړي نو هم به ورته ونه رسي په عبادت. هغه چې دی نو بس بیا ورته خلکو وایي چې یاره صاحبه ته حافظ یې نو موږ ته خو له ختم وکړه مخکې. پخوا به ختم له خلک تل بېکا ډېر خوشحاله شو. هغه زوی مې یو ختم یې وکړه خپله مدرسه کې. بل لذي نو درې
بدري سوزکی وسرجی یو ختم لالتزی سخ خوشحال شم په خوا به خلک په ختم پسې ګرځېدل او وی ورته وی چې صاحب موږ ته ختم وکړه دا خبر خو ما په خپل نه لیدلې خو بل چا راته به ووي زه بیا د هغې ځای نه راغلی وم نو هلته کې بس یو جماعت ورته وایي وی دغه جماعت کې ما زه ختم وکړم د کرپاڼې په غاړه دي په تورو کې خپل جماعت کې نه کویل تبه وکړم بس شروع یې وکړل چې ته په خپل جم کې قرآن شریف مخکې نو ویلې شروع یې ویږي بس په 20 تاریخ باندې چې ماته چا خبره کړې ده دا د سواریانو جماعت کې کو او ختم یې په 20 شپه باندې والناس باندې ودرو سجدې ته لاړ رکوع یې وکړه سجدې ته لاړ نو ډېر وخت تېر شو خلکو وایي چې هلکه د سجدې نه څنګه نه پورته کېږي بس هغه وایي چې خلک رالل ویې کتل هغه په سجده کې ساه ورکړې وه سجده کې ساه اته جنتونه او د ځمکې اسمانونه چې ورکې که نه او تا ته په سجده کې ساه درکړه نو دا به ډېر ارزان میلو شي ابو حسب ته وی افشو السلام یو سلام ډېر کوه سلام وایه په خلکو واطعم الطعام بل طعام ورکوه څومره طاقت چې دي او روژه ماتې ورکوه تېره جمعه باندې مې وی چې مسلمان ته د یوه کجوره ورکړه هغه پرې روژه ماته کړه د هغه د روژې ثواب شته وشو د هغه کمیږي نه طعام ورکوه چې څه دي طاقت یو مسلمان ته مسلمانې زنانه ته او بل دریم وسیل الارحام د خپل ولې خیال ساته د کندیدارې خیال ساته دا جنازه کې زو ولاړو ما دا الک سړی وفاتو نو دغه ځای کسان مې پکې ونه لیدل چې جنازه کې ما خو قتل نو پکې نو سوده رحمی بم کوي کنه د دې کلی او د کندي بم خیال ساتي تبم یو واری مرداریږي ستا جنازه به بیا څوک کوي ستا جنازه کې به څوک نه وي تا چې نه زده کړې یاد الله به دقسې سزا درکوي نه جنازه د مسلمان کوه مسلمان د غریب وفات ته جنازې له ورشه صلح رحمي پکې نشته نو ستا روجې څه مزه وکړه څه مزه ونه کړه ستا روجې خو تا خو په روژه عمل ونه کوې ته چې د مسلمان جنازه نه کوي سمندر خان مړي صاحب مې خبره وکړه د دې به وی یو سړي ته به وایي چې ټانګه راوله پیسې به ورکړي هغه جنازې له به ته څه ښکلي خلک تېر شوي دي په دغه مختص کې دا منګه چې دي که بس راځه
منگا دقا سے پاتی شو دیکھو تعوب تعوب سعو دے خلقو سر زمنگا معاملہ را بس نو منگم کلا پقار کی منگم کلا پقار کی چالک دا دے سک یو سنکی خندی نشتا کہتا ارسمو کے داغا خون نشتا با تو عمر کوا دویم دریم صلی رحمه خیال ساتا دا کلی دا کندی دا علاقے او پینزم وصلی باللیل والناس نیام دا شپی منس کوا او دیر روز که خود شپی منس دیر آسان دے بس پیشمنی تنا پاسی بس منظمو کا نا دا منز دا شپی چی دی دا کدا پیشمنی دی او که غیر پیشمنی دی دا بتکای ماستاسو خدمت کے عرض کو چی رسول اللہ فرمائی چی دا دی اول عشرہ رحمت تی خمارتوی چی زکسان پی جنم و قسم پی خرم چی داوی دا پر رحمت اللہ ندے داوی دا پر قهر اللہ دے تبائی کاغا دے رمضان دق سڑے تباکب وارکتا تبا قبر کے پتو لگی دل تقوی اللہ پردہ چھوڑے دا دے قبر تبا تور دے سوکتے بچکی کی نا موس پا دے جنازہ کے قتل دیر کسان پکی دے کندینو یو ندے دیر پکی دے کندینو غریبانانو لخصو کل وزیمنا او بل دا کوا چی دشپی منس کوا بیا رسول اللہ بحرے سیبتا ہوئی بیتاوی چواتا جنتی عمل وخیا چی دوزخ نبچ شوا ثم ادخل الجنت بسلام چی دا سلور کارون دیوکلو بیا جنت داخلے گا پا سلامتیا دا تمام وعفات و بلیات اللہ مرزقنا ہوتا ہے زمنگے نصیب کے دا کار دے ماستات خدمت کے عرض کو چرورا تد مسلمان خیر خواشا دے رمضان مبارک خاطر و ساتا دشپی و دروزی رسول اللہ دا دی تراوی سنت کری دی تا خود رسول اللہ دا تراوی اس کو تراوی آسانی دی تراوی نشکولی ختم خو نشکولی قرآن عظیم کے راغلی دی وپ مپارکی قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وی پیغمبر علیہ السلام دوی استا تکذیب نہ کہی تا منی چ ترشتن کی لیکن دا قرآن شریف سر معارضہ قرآن شریف تا نشی ادری دے ختم کی نشی ادری دے او دا سے ختم دے دیوزے تطریب ختم میں کو دیار لسی پارے دا اللہ پلوئی پذن میں پاول لکاتی ہوئے دیار لس دا سے ختم دینے وقتا اے بیمانا معلوم شوچ ایمان نشتا کتا کی ایمان وی نتب دا لسو شپو دا ختم نتلے نو مشکلات بدت جور شیر و رمنگستا خیر خواجو نمی مسلمان تزبع مستازا خیر خواجو زکا چلتا قرآن شریف کے راغلی دی چت بعض کسان منزو کی جمع فرزو کی بیا لارشی جی تراوون نہ لارشی ختم نہ لارشی باستا ختم انکو کور کے پاتشوی کور کے درو جمع تکڑا
چا مسلمان لدی روجمات ورنکو چا لدی سونکڑو یو رکھے بے پخکڑی دی چا تا مسلمان تا ورنکو نو دے کی دا چل دے چا قرآن شریف کی راغلی دی چا دا زندگی با تنگ کم زندگی بولا تنگ کم او پا مصیبت کے بے مبتلا کم بچی بے پا پریشانوں کی ورواقع کم اللہ دی مساتی دا سمر سچ دی منگتا کنا دا سمر چی منگتا سدی دا منگتا دا منگ دا دی خپل کردار ندی چی مشکلات پر تو جوڑی گی تا تب جوڑی گی بچوں تبری جوڑی گی کور تبری جوڑی گی دا تا دا قرآن شریف نے اراز کردی دی نو اللہ ویوارو کا چزم نے برابر کم قرآن شریف خلوی نعمت تیر وردا سے نعمت خل خدای چی دنیا بعد شوی دا جنت دے قرآن شریف تنشی رسے دے دا قرآن شریف خلوی نعمت تا اللہ دا طرف تن آغا دے دے خیر آغا ما چکم خبر اکول آغا چو عمر لوئی زیاد نعمت تے انشاءاللہ آگا خیری کہ جن بقا وقرا پاگے آئندہ جمال اخبر بیعین کو آخر